د افغانستان اسلامي امارت د ډیورنډ فرضي کرښې پر سر خپله مبارزه جاري ساتلې. د اسلامي امارت مشران وایي ډیورنډ فرضي کرښه تر پاکستان مشره ده او د پاکستان حق نه بلکې د افغانستان حق کیږي. دا چې د اسلامي امارت مشرانو یو ځل بیا ولي د ډیورنډ فرضي کرښې پر سر دا ډول څرګندونې کړي. پاکستانی چارواکو څه ویلي او دغه کرښه به څنګه سي؟ که غواړئ پوه سئ نو ویډیو تر پایه وګورئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. ستانکزی پاکستانی چارواکو ته ډیورنډ کرښه ستاسې له هیواد څخه مشره ده. د افغانستان د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي د ډیورنډ فرضي کرښې په تړاو له پاکستانی چارواکو سره د خپلو وروستیو ناندریو په دوام د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د تیرې اونۍ اعلامیې ته بیا غبرګون ښودلی. نوموړي څه موده مخکې ویلي و چې ډیورنډ کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله نه بلکې یوه فرضي کرښه ده چې افغانانو نه منلې او نه به یې ومني. هغه دا هم ویلي و چې یاده کرښه به یوه ورځ د بنګلادیش د قضیې د تکرار او د پاکستان د ټوټه کېدو سبب سي. د هغه څرګندونو ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په غبرګون کې ویلي و چې ډیورنډ کرښه اوس د نړیوالو لخوا د یوې رسمي پولې په توګه منل سوې او طالب چارواکي باید واقعیتونو ته په کتو سره وغږیږي. ستانکزي اوس په تازه څرګندونو کې ویلي چې دغه کرښه په پاکستان پورې هیڅ اړه نه لري. ستانکزي زیاتوي چې د ډیورنډ فرضي کرښه د وخت له انګریزانو څخه پاتې یوه کشاله ده. د اسلامي امارت دغه لوړپوړي مقام پرون په یوه مرکه کې وویل ډیورنډ یوه فرضي کرښه ده او دا زموږ او پاکستان ترمنځ ستونزه نه ده. دا هغه ستونزه ده چې د وخت انګریزانو دغه کرښه له عبدالرحمن خان سره د یوې هوکړې پر بنسټ تیره کړه. پاکستانی چارواکي چې په دې هکله هر څه وایي د منلو نه دي، د دې لپاره چې دا په هغوی پورې اړه نه لري. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ټینګار کوي چې د دغې کرښې د رامنځته کېدو پر مهال د نړۍ په نقشه کې د پاکستان په نوم هیڅ هیواد شتون نه درلود. هغه زیاتوي کله چې د ډیورنډ فرضي کرښه تیره سوه پاکستان هلته شتون نه درلود. 50 کاله وروسته هلته پاکستان رامنځته سو. پاکستان د ډیورنډ په پرتله کوچنی دی. دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې د پاکستان موقت صدراعظم انور الحق کاکړ هم یو ځل بیا د ډیورنډ کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي پوله وګڼله. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.